أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي او سشوي دي ماده پارا سو عذر دي زماده پارا سو وجدا چې زه لا اعبد چې زه عبادت اونکړم الذي د غزاد فطرني چې زه پیدا کړم و الیه ترجعون او د طرف ته تاسو ټول واپس کولې شي اتخذ من دونه آیا زونسم بغیر ددنا الہتن معبودان ان يردن الرحمن کچر اراده وکړي رحمان بدرن په تکلیف راکولو لا تغني عني نو پکار برانشي زما لری بنکی زمانہ شفاعتهم شفاعت دوی سفارش دوی شيئا سسيز ولا ينقذون او نبدوی ما خلاص کړي انی اذن بشکزو په دغه وخت کې لفی ضلال مبین پخکارا گمراهی کې يم انی آمنت بربکم بشکا ما ایمان راوړې دې تاسو پر رب باندې فاسمعون پس تاسو زما خبره ووري قیل ادخل الجنه حکم او شو داخل شه قیل اویل شو دغه سړی ته ادخل الجنه داخل شه جنت ته قال د اویل یا لیت قومي يعلمون کاش چې زما قوم په شي بما غفر لي ربي په دې خبره باندې چې بخنه وکړه ماته زما رب وجعلني او زه وګرځولم من المکرمین د عزت مندونه وما انزلنا او نو لګلی مونږه نو نازل کړي مونږه علی قومه د قوم باندې من بعده پس ددنا من جند من السماء سلخکر د اسماننا وما كنا منزلین او نو مونږه لګون کی نو مونږ نازلون کی ان كانت نو نورسو الا صيحه واحده مگر یو چغه فاذا هم خامدون پس ناگهانا شودوی پشان د مرشوی اور فاذا هم خامدون پس ناگهان دی سالشول د مرشوی اور پشان شول یا حسرتا علی العباد هی افسوس دی په بندگانو باندې ما یاتیهم من رسول ندر اغلی دوی ته سوک رسول الا كانوا به یستهزئون مگر دوی د هغه پورې ټوکی کوونکی الم یرو آیا دوی ندی کتلې کم اهلکنا قبلهم چې سمره هلاک للمونګه مخکې د دوینا من القرون د قوموننا انهم الیهم لا يرجعون چې بشک دوی الیهم د دوی طرف ته لا يرجعون واپس به ناراضي وان كل او ندی سنور لما مگر جميع لدينا محضرون مگر ټول به مونږ ته حاضر کړي شي وان كل لما او ندی دا ټول هرڅه مگر جميع لدينا ټول به زمونږ ته محضرون حاضر کړي شي وآیت لهم او نخد د دوی د پاره الارض المیتة زمکمړه احییناها چې ژوند کړل مونږه واخرجنا منها حبا او راوبا سلیمونګه د دینه دانی فمنه یاکلون پس د هغه دانونه دی خوراک کوي وجعلنا فيها جنات او جوړ کړل مونږ په دې کې جنتونه باغونه من نخیل د کجورو واعناب او د انګورو وفجرنا فيها او روان کړی مونږ په دې باغونو کې من العيون چینه ليأكلوا من ثمره د پاره د دې چې اخري دي د دې د میوونه وما عملته او نه د جوړ کړي دا ايديهم لاسونو د دوی افلا يشكرون آیا دوی شکر نه ادا کوي سبحان الذي پاک دی هغه ذات خلق الازواج كلها چې پیدا کړلې جوړې ټوله مما د هغه سنا تنبت الارض چې رزرغنوي ازمکا ومن انفسهم او د دوی د زانونو نا ومما لا يعلمون او د هغه سنا چې دوی نه پیژني وآیت لهم او نخد د دوی د پاره الليل شپا نسلخ منه النهار چې مونږه روکاګو د هغینا ورځ فاذا هم مظلمون پس ناګهان دوی په تیارې کې شي والشمس تجري لمستقر لها او نور روان دی په خپل مقرره لاره ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا د غالب او د پوها والقمر قدرناه او سپوږمۍ قدرناه مقرر کړی دی مونږه د دې لپاره منازل منزلونه حتی عاد کالعرجون القدیم تر دې پوری چې شیدا
کل عرجون القدیم پشان د کجوري د سانګي زړې للشمس ينبغي لها نخو نور له مناسب دي للشمس نخو نور ينبغي لها مناسب دي د پاره ان تدرك القمر چې راونی سي سپوږمۍ ول الليل او نشپا سابق النهار وړاندې کېدونکې د ورځې نه وكل في فلك يسبحون او هر یو په خپل دایره کې يسبحون روان دي وآیت لهم او نخد دوی د پاره ان حملنا چې مونږ اوچت کړو ذریتهم د دوی نسل فل فلک المشحون په کشته ډکه کړې شوی کې وخلقنا لهم او پیدا کړل مونږه د دوی د پاره مم مثله پشان د دې ما يركبون هغه سوچ سوريږي دوی په هغه کې په مثل د کشته وان نشأ نغرقهم او کچری مونږ اوغاړو نو غرق بکو دوی فلا صريخ لهم نو بیا بسوک فریاد اوریدون کې نوی د دې د پاره ولا هم ينقذون او نه بدوی خلاص کړي شي الا رحمتا منا مگر رحمت زمونږ د جانبنا ومتاعا او فیدی دی الہین ترس وقت مقرره پوره واذا قيل لهم اتقوا او هر کله چې ویل شي دوی ته اتقوا او یریږي ما بین ایدیکم هغه عذاب نه چې تاسو وړاندې دي وما خلفکم او د هغه نه چې تاسو رستو دي لعلکم ترحمون د پاره د دې چې پتا سو رحم وکړي شي وما تاتيهم او نرات لدویتا من آیه سنخا من آیات ربهم د نخو د رب خپلنا د رب د دوینا الا كانوا عنها مگر ودي د هغینا معرضين مخ اړون کی واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دویتا انفقوا مما رزقكم الله خرچو کوي تاسو د هغینا چې درکړي دي تاسو ته الله تبارک وتعالى قال الذين كفروا وای کافران للذين امنوا هغه کسانو ته چې ایمان قبول کړي دي انطعموا آیا مون طعام ورکړو من هغه چاته لو يشاء الله کچره غختلی الله تبارک وتعالى اطعمه نو طعام به ورکړو دتا ان انتم نیتاسو الا فی ضلال مبین مگر په گمراهی ښکارا کی ويقولون او دیوای متى هذا الوعد کلبوی دغه وعده ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی ما ينظرون دوی انتظار نکوي الا صيحه واحده مگر د یوې چغي تاخذهم چی راوبني سي دوی وهم يخصمون په داسې حال کې چې دوی به جګړه کوونکي وي فلا يستطيعون توصيه بیا بدی نشي کولای طاقت بنلري دوی د وصیت ولا الى اهلهم او نه بدی خپل کور والو طرف ته يرجعون واپس لیشي ونفخ في الصور او پوکې به اوهلی شي پشپېلې کې فاذا هم پس ناګهان دوی من الاجداث د قبرونو نا الى ربهم د خپل رب طرف ته ينسلون په منډه به روان وي قالو دوی بوای یا ویلنا هاي افسوس دې مونږ لرا من بعثنا چارا پاسول مونږه من مرقدنا زمونږ د دې قبرونو نا هذا ما وعد الرحمن هم دادا ما هغه سو وعد الرحمن چې وعده کړی و الله تعالی وصدق المرسلون او رښتیا ویلو پیغمبرانو ان كانت نبویدا الا صيحه واحده مگر یو تیزه چغه یو کریغه فاذا هم پس ناګهان دیبا جميع طول لدينا مونږه محضرون حاضر کړي شوی وي فاليوم پس نن رزي لا تظلم نفس ظلم بنکیږي په هیڅ یو نفس باندې شیئا د هیڅ ولا تجزون او نه بدل در کول شي تاسو ته الا ما كنتم تعملون مگر د هغه څه چې تاسو به کوم عملونه کول ان اصحاب الجنه بشکا جنتیان اليوم ننرزي في شغل په مشغولو کې بوي فاکهون خوشاله هم وازواجهم دوی او د دوی بیبیانې فی ظلال پسورو کې علی الارائک په تختونو باندې متکئون ډډې به لګولې وي لهم فیها فاکهه شتری د دوی د پاره پدې کې میوه ولهم او د دوی د پاره بوي ما يدعون هغه څه چې دی غواړي سلامون سلامتیا قولا د او فرمایلی شي من رب الرحیم د جانب د رب مهربانه د طرفنا وامتاز اليوم او دا आवाज بوشي چې جدا شي نن رزي ايها المجرمون اي مجرمانو الم اعهد اليكم آیا ما وعد نو کړی تاسو سره یا بني ادم اي بني ادمو الله تعبدوا الشيطان دا چې تاسو د شیطان عبادت مکوئ
الله فرمایي ما وعده نه وکړې تاسو سره، مطلب دا چې یعنی ما تاسو ته د احکامات نو نازل کړي، د احکامات می تاسو ته نو درلېګلې. الله تعبد الشیطان چې تاسو د شیطان عبادت مکوئ، انه لکم عدو مبین، بشکا هغه تاسو د پاره ښکار دشمن دی. وان اعبدوني او دا چې تاسو عبادت وکړئ زما، هذا صراط مستقیم، دا لار برابر ده. ولقد اضل منکم او بشکا گمراه کړل ستاسو نا جبلن کثیرا ډیر مخلوق ډیر خلق. افلم تکونو آیا نه چې د عقل نکار واخلی. هذه جهنم التي دا هغه جهنم دی کنتم توعدون چې تاسو سره به وعده کول شو. اسلوها اليوم داخل شه دی جهنم ته اليوم ننرزي بما كنتم تکفرون په سبب د هغه څه چې تاسو به کفر کولو. اليوم نختمو نن رز به مهر اولګو علی افواههم د دوی په خلو باندې، وتکلمنا ایدیهم او خبر به وکړي مون سره لاسونه د دوی، وتشهد ارجلهم او گواهی به ورکړي خپې د دوی، بما كانوا یکسبون په هغه څه چې دوی وکول. ولو نشاء او کچری مونږ اوغواړو لطمسنا علی اعینهم نو نابود بکړو مونږه ختم بکړو مونږه على اعینهم سترګې د دوی، فاستبقوا الصراط پس دی بلواندې کیږي د لارې طرف ته، فانا يبصرون پس د کم زینب دوی لیدل وکي. ولو نشاء او کچری مونږ اوغواړو لمسخناهم نو مسخ بکړو مونږ دوی على مکانتهم د دوی په ځایونو باندې، فمستطاعوا مضيا نو بیا به د دې طاقت نوي د تیرېدلو، ولا يرجعون او نه د بیرته ګرځېدلو. ومن نعمره او د هغه چا چې مونږه عمر وګد کو نو نکسه فی الخلق نو بیا دی ضعیف کو په مخلوق کې. افلا یعقلون آیا دوی عقل نه لري. وما علمناه الشعر او ندی خود لمونږ د شعر ویل، وما ينبغي له او ندی مناسب د لپاره، ان هو الا ذکر ندی دا قرآن ندی دا کلام مگر ذکر، وقرآن مبین او قرآن ښکارا. لينذر د پاره د دې چې او يروي من کان حيا هغه څوک چې ژوندۍ وي، ويحق القول او ثابت شي خبره ثابت شي حجت علی الکافرین په کافرانو باندې. اولم يروا آیا ندی کتل دوی ان خلقنا لهم چې بشک مونږ جوړ کړی دي د دوی د پاره مما عملت ایدینا د هغه سنا چې جوړ کړل زمونږ لاسونو، انعاما ساروی، فهم لها مالکون پس دی د هغه د پاره مالکان دي. وذللناها او مون تابع کړل د غساروي د دوی د حکم تابع کړل، وذللناها او مونږه تابع کړل د غساروي لهم د دوی د پاره، فمنها رکوبهم نو بازي د دینه د دې سورلیدا، ومنها یاکلون او بازي د دینه دوی خوراک کوي. ولهم فيها اشتد استاسو د اشتد د دوی د پاره په دې سارو کې منافع او فائدې او مشارب او د سکلو سيزونه، افلا یشکرون آیا دوی شکر نه ادا کوي. واتخذوا او دین ولدي من دون الله د الله تبارک وتعالى نه سوا الهه نور معبودان، لعلهم ينصرون د پاره د دې چې دوی ته مدد ورکړي شي. لا يستطيعون نصرهم دی طاقت نه لري د مدد د دوی، وهم لهم جند او دوی دی وهم او دوی دی لهم د دې د پاره جند محضرون لخر حاضر کړي شوی. فلا يحزنك قولهم پس اے محبوب صلی الله علیه وسلم غمجن دی نکی تعالی را وینا د دوی، ان نعلمو بشک مونږ پوهیګو ما یسرون په هغه څه چې دوی پټوي، و ما يعلنون او په هغه څه چې دوی ښکار کوي. اولم ير الانسان آیا ندی کتل انسان ان خلقناه چې مونږ پیدا کړو د من نطفتن د نطفینا، فاذا هو نو پس ناګهانه دی خصیم مبین جګړالو شو جګړه کوونکې شو ښکارا. وضرب لنا او د بیان کړو زمونږ د پاره مثلا یو مثال، ونسی خلقه او هیر کړو خپل پیدایش. قال د اویل من یحیی العظام سوق بجوندی کړي هډوکی وهي رمیم په داسې حال کې چې هغه زړ شوی وي. قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم یحییها الذی جوندی بکی دی لره غزاد انشأها چې پیدا کړی دی د اډوکی اول مرتين په اول ځل باندې، وهو بكل خلق علیم او دی په هر قسمه پیدایش باندې په پیدا کولو باندې پوهه دی.
الذي غزاد جعل لكم چې جوړ کړل تاسو د پاره پیدا کړل تاسو د پاره من الشجر الاخضر د شنو اوننا نارن اور فاذا انتم پس ناګهان تاسو منه د هغینا توقدون اور بلوي اوليس الذي آیا نه د غزاد خلق السماوات والارض چې پیدا کړل اسمانونه او زمکا بقادر قادر على ان يخلق مثلهم پدې چې پیدا کړی په مثل د دوی بلا ولنا وهو الخلاق العليم او هم دې هر څه پیدا کون کې دی وهو الخلاق او دې هر څه پیدا کون کې دی العليم او په دې انما امره بشکا خبرداد بلندا امره امر د حکم د خدا سی وی اذا اراد شيئا چې کله اراده وکړي د سیس ان يقول له كن فيكون نو دا وای چې شا فيكون نو پس هغه شي فسبحان الذي پس پاک دی هغه ذات بيده چې د پلاس کې ملکوت کل شيء بادشاہی د هر چیز و الیه ترجعون او د طرف ته بتاسو واپس ګرځول شي سوره صافات مکی صورت یوصل او دو اتیا آیتونه 182 آیتونه او 15 کوګانی دی په دې صورت کې بسم الله الرحمن الرحیم والصافات صفا قسم دې په صف تړونکو فرشتو باندې والصافات قسم دې په صفونو کې ادریدونکو فرشتو باندې صفن چې په صفونو کې ادریږي فالزاجرات پس قسم دی په هغه ټولی چې شړون کې دي شیطانانو لرا زجرن په شړلو سره فتالیات بیا قسم دی په تلاوت کوونکو ذکرن د قران کریم لرا د دې درو قسمونو نه پس الله فرمای ان الہکم لواحد بشک استاسو معبود دا یو دی رب السماوات والارض چې رب د اسمانونو دی او د زمکه دی و ما بینهما سچ د دې دواړو په مینس کې دی او رب المشارق او رب د مشرقونو دی ان زینا السماء الدنيا بشک مونږه خایست ورکلو اسمان د دنیا ته بزینت الکواکب په خایست د ستورو باندې وحفظا او بچم او ساتلو من کل شیطان مارد د هر یو شیطان سرکشانه لا يسمعون غنش خود دی ال الملأ الاعلى د طرف د فرښتو اعلی تا ويقذفون دوی وشتلی شي من کل جانب د هر طرفنا دحورا د تختولو د پارا ولهم او شتری د دوی د پارا عذاب واصب عذاب همیشه الا من خطف الخطفه مگر هغه څوک چې راو تختوي په یو ځل را تختولو سره فاتبعه نو د پسې شي شهاب ثاقب یو شغلاس وزون کې فاستفتهم پس تاسو کړه د دینا اهم اشد خلقا آیا د دوی پیدا کول ډیر سخت دي ام من خلقنا یا د هغه چا چې پیدا کړل مونږه ان خلقناهم بشک مونږ پیدا کړل دوی من طین لازبین د خټې مټیننا سلیخنا کې خټینا بل عجبت ويسخرون بلکې تعجب وکړو تا ويسخرون او دوی ټوکی کوي واذا ذکروا او هر کله چې دوی ته نصيحت کولی شي لا يذكرون نو دوی نصيحت ناخلي واذا راوا آیه او هر کله چې دوی اوویني سنخه سمعجزه يستسخرون نو دوی ټوکی کوي وقالوا او دوی وای ان هذا چې نه دا الا سحر مبين مگر جادو ښکارا اذا متنا وكنا ترابا آیا هر کله چې مونږ مړ شو وكنا ترابا او شو مونږ خوري وعظاما او اډوکی ائنا لمبعوثون نو آیا مونږ به دوباره را پاسول شو او آباؤنا الاولون یا زمونږ پلاران مخکنی قل فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم نعم او وانتم داخرون او پداس حال کې چې تاسو بذلیله فانما پس خبر ادا بلندا هي زجره واحده دا بيو چغوي یو جلق بوي فاذا هم ينظرون پس ناګهان دوی بګوري وقالو او دوی به یا ویلنا هاي افسوس دې مونږ لرا هذا يوم الدين هم دا ورځ د جزا ده هذا يوم الفصل دا هم دا ورځ د فیصله ده الذي هغه كنتم به تكذبون چې تاسو به دروغ غنلا احشر الذين ظلموا راجمه کې هغه کسان چې ظالمان دي او ازواجهم او د دوی مرګري او ما كانوا يعبدون او هغه سو چې دوی به عبادت کولو من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نه فهدوهم پسلار او خیدویتا الى صراط الجحیم لار د دوزخ
فهدوهم هدایت او کې دیتا لار خودنه او کې دیتا الی صراط الجحیم لار د دوزخ ته وقفوهم او ایثار کړی دوی انهم مسئولون بشک د دوی نه به تپوس کولی شي مالکم لا تناصرون سشوی دي تاسو د پاره لا تناصرون چې تاسو د یو بل سره مدد نه کوي بل هم اليوم بلکې دوی نن ورځې مستسلمون فرمابردار دي واقبل بعضهم او را مخامخ بشي بعض د دوینا على بعض په بعض نور باندې يتساءلون چې د یو بل نه به تپوس کوي قالو دوی به وایي انکم کنتم بشک تاسو تأتوننا راتله مونتا عن اليمين د خي طرفنا قالو دوی به وایي بل لم تكونوا مؤمنين بلکې نوې تاسو مؤمنان وما كان لنا عليكم او نو زمونږه پتاسو باندې من سلطانن سزور بل کنتم قوما طاغين بلکې وې تاسو خداس خلق چې د حد نه تیریدونکي وي فحق علينا نو پس ثابت شوا په دی باندې قول ربنا وینا زمون درب انا لذائقون بشک مونږه سکون کیو فاغویناکم پس مونږه بیلاره کړی تاسو انا كنا غاوین بشک مونږه وو بیلاره فانهم پس بشک دوی یومئذ پدغه ورځ فی العذاب مشترکون په عذاب کې به شریک وي انا كذلک مونږه همدارنګي نفعل بالمجرمین کار کوو د مجرمانو سره انهم بشک دوی کانو وو داس خلق اذا قیل لهم چې هر کله به ویل شو دوی ته لا اله الا الله نشته لایق د عبادت مگر یو الله یستكبرون نو دوی به تکبر کولو ويقولون دوی به ویل ائنا لتاریکو چې آیا مونږه پر خودن کې شو الہتنا د خپل معبودانو لرا لشاعر مجنون د پاره د یو شاعر دیوانه په وینا د یو شاعر دیوانه بل جاء بالحق بلکې د خوراوړې دی حق دین وصدق المرسلین چې دا خو دیوانه نه دی دا خو شاعر نه دی بل جاء بالحق بلکې د خوراتل کړي دی په حق باندې د خوراوړې دی حق دین وصدق المرسلین او د تصدیق کړي دی د نور پیغمبرانو انکم بشک تاسو لذائق العذاب الالم سکون کیه د عذاب دردناک وما تجزون او بدله بنشي درکول تاسو ته الا ما كنتم تعملون مگر د هغه څه چې تاسو به کوم عملونه کول الا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله تبارک وتعالى خالص کړي شوی اولئک دغه خلق لهم رزق معلوم اشتدد دوی لپاره رزق معلوم فواکه میوه وهم مکرمون او دوی په عزت باندې وي فی جنات النعیم په باغونو د نعمت کې علی سرر په تختونو باندې بوي متقابلین یو بل تمخامخ یطواف علیهم غرزول بشي په دوی باندې بکأس من معین یو جام د شرابنا بيضاء سپین بوي لذت للشاربین خود ورکون کې بوي سکون کوتا لا فيها غول نب پدې کې د سر درد وی ولا هم عنها ينزفون او نب پدوی کې په عقل کې فطور راځي ولا هم او نب وی دوی عنها د هغینا ينزفون په فطور کې راوستل شوی په نشه کې راوستل شوی وعندهم او دوی سره بوي وعندهم او د دوی سره بوي قاصرات الطرف داسې زنانا چې خکته ساتون کې بوي نظر والا خکته ساتون کې بوي نظر لرا عین او د غټو سترګو والے بوي یا خيسته سترګو والے بوي کأنهن گویا کې دوی بيض مكنون اگیدی په پرده کې ساتل شوی فاقبل بعضهم پس را مخامخ بشي بعض د دوینا على بعض نور تا يتساءلون چې تپوسونه بکوي یو بلنا قال قائل منهم ابوي وينك د دوینا انی کان لی قرین بشک و زما د پاره یو مرګری یقول هغه ویل انک لمن المصدقین چې آیا یته د تصدیق کوونکو نه اذا متنا وكنا ترابا آیا چې هر کله مونږ مړ شو وكنا ترابا او شو مونږ خوري وعظاما او اډوکی انا لمدینون نو آیا مونږ ته بدلا کولی شي قال او ورته هل انتم مطلعون آیا تاسو قتل غواړي فطلع پس دی به وګوري فرآه نو وبویني دی فی سواء الجحیم په منځ د دوزخ کې قال او بوای تالله قسم دی په الله باندې
ان کتا لتردین نزدې وي ته دیتا چې لتردین چې زبد هلاک کړم ولولا نعمت ربي او کچره نوې فضل د رب زما لکنت من المحضرین نو خامخ زبم حاضر کړي زبم وما د حاضر کړي شو نه په عذاب کې افما نحنو پس آیا نه یمونګه بمیتین ملکیدون کی الا موتتنا الاولى مگر ملکیدل زمونګه دا ډومبي وما نحن بمعذبین او نه یمونګه چې عذاب برا کړی شي ان هذا بشکا هم دا له الفوز العظیم دا لویا کامیابی ده لمثل هذا د داسې کامیابی د پاره فليعمل العاملون پکار د چې عمل وکړي عمل کوونکی ذلك خير نزلا آیا دا خمل مستیاده ام شجره الزقوم یا غنا د زقوم ان جعلناها بشک مونږه جوړ کړو دا فتنه یو ازمیخ للظالمین د پاره د ظالمانو انها شجره بشک دا یوونه دا تخرجو چې راوزی با فی اصل الجحیم پمینز د دوزخ کې طلعها غنچه د هغه کانه رؤوس الشیاطین گویا کې چجیدی د شیطانانو کانه طلعها غنچه د هغه کانه گویا کې دا رؤوس الشیاطین سرونه دي د شیطانانو فانهم لاکلون منها پس بشک دویبا لاکلون خامخ خوراک کوونکی وی منها د هغینا فمالئون منها بیا بدکی کړي دوی د هغینا البطون خېټه ثم ان لهم بیا بشک اشتری د دوی د پاره علیها د دې د پاسه لشوبا من حمیم غډون بوي د یشیدلو وبونه ثم ان مرجعهم بیا بشک بیرته ګرځیدل دي د دوی ل الجحیم د طرف د دوزخ ته انهم بشک دوی الفو آباءهم مندلی خپل پلاران ضالین بیلاره فهم پس دوی على آثارهم د هغي په قدمونو پسې یهرعون په منډه روانو ولقد ضل قبلهم او بشک بیلاری شوی مخکې د دوینا اکثر الاولین ډیر لومبني خلق ولقد ارسلنا فيهم او بشک مونږ لګلیو په دوی کې منذرین يرون کی فانظر پس وګوره کیف کان عاقبت المنذرین چې سرنګ انجام شو د يرول شو الا عباد الله المخلصین سوا د بندگانو د الله نه المخلصین خالص کړي شو نه ولقد نادانا نوح او بشکا आवाज وکړو مونږه ته نوح علی السلام فلنعم المجيبون پس مونږه فلنعم المجيبون پس خو جواب ورکون کیو ونجيناه او خلاصي ورک مونږ دتا او اهله او د کور والو ته من الكرب العظیم د مصیبت لوینا وجعلنا ذريته او اوغرزول مونږ د اولاد هم الباقین هم دوی پاتې کیدونکي وترکنا علیه او پری خود لمونږه علیه په د باندې فل اخرین پرستو راتلونکو خلکو کې یعنی د دې دغه خبره د پرستو خلکو باندې په یادولو د پاره او د ویلو د پاره پری خود وترکنا علیه او پری خود لمونږه په د باندې د نیک صفاتونه فل اخرین پرستو راتلونکو خلکو کې سلام علی نوح فی العالمین سلامتی دی وی په نوح علی السلام په تمام جهانونو کې ان کذالک بشک مونږ هم دارنګي نجزل المحسنین بدل ورکو نیکی کوونکو ته انه بشک دی من عبادنا المؤمنین زمونږ دو مؤمنانو بندگانو نو ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق للمونږه نور خلق وان من شيعته او بشک د طریقې په خلکو کې د ډلې د خلکو کې ل ابراهیم علی السلام هم اذ جاء ربه هر کله چې دی راغ خپل رب ته بقلب سلیم په صفازړه سره اذ قال لابيه هر کله چې د اویل لابيه خپل پلار ته او قومه او خپل قوم ته ماذا تعبدون چې د څه عبادت کوي تاسو افکن الہتن آیا د دروغ معبودان دون الله بغیر د الله تبارک وتعالى نه سوا د الله تبارک وتعالى نه تريدون تاسو غواړئ فما ظنكم پس خیال لستاسو برب العالمین په رب د ټولو جهانونو فنظر نظرة في النجوم بیا د اوکتل ابراهیم علی السلام اوکتل په یوزل قتل سرا في النجوم ستورو تا فقال نو ویل انی سقیم بشک ز بیمار یما
فتولوا عنه پس دوی واپس شول ددنا مدبرین شاګرزون کی فراغ الى الهتهم پس پپټا ورغ د دې معبودانو ته فقال پس وی ویل الا تاكلون چې آیا تاسو خوراک نه کوئ مالکم سشوی دي تاسو د پاره لا تنطقون چې تاسو خبره نه کوئ فراغ علیهم پس متوجه شو دی په دی باندې ضربا بالیمین په وهلو په خلاص سره فاقبلوا الیه پس را مخامخ شل دی الیه دتا یزفون په منډه باندې قال وی ویل اتعبدون آیا تاسو عبادت کوئ ما د هغه څه تنحتون چې تاسو په خپل باندې تراشئ والله خلقکم او الله تبارک وتعالى پیدا کړی تاسو وما تعملون او څه تاسو جوړوي قالوا دی اویل ابنوا له بنيانا چې جوړ کې د پاره یو مکان فالقوه پس واچوي دی فی الجحیم په ډیر اور کې فارادوا به کیدن پس دوی اراده وکړه د خلاف د ابراهیم علی السلام خلاف کیدن په فریب کولو سره فجعلناهم پس مونږ کړل دوی الاسفلین خخ کتا وقال او د اویل انی ذاهب بشک زتلن کې یما الی ربی خپل رب طرف ته سيهدين زرد چې ماته بلاره اوخی رب هب لي من الصالحین ای رب راکړه ماته د نیکانو نه یعنی ماته بچی راکا زوی راکا چې د نیکانو نوي فبشرناه پس زیر ورکمونګه دتا بغلام حلیم په یو هلک صبرناک باندې فلما بلغ پس هر کله چې د اورسیدو معهود د سره السعیا د منډ تر عمر ته قال د اویل یا بنیا ای بچړیا ای زما زویا انی ارى فی المنام بشک زوینه م په خوب کې انی اذبحک چې زتا ذبح کوما فانظر پس تو وګورا ماذا ترى چې ته سګورې ستاسو رائے دا قال د اویل یا ابتی ای زما بابا جانا افعل ما تؤمر وکړه هغه څه چې تاسو حکم کړی شوی دی ستجدنی زرد چې تب ما بیا مومه ان شاء الله کچره الله اوغواړي من الصابرین د صبر کوونکو نه فلما اسلما پس هر کلا چې د دواړو حکم اومنلو دا دواړه تابعدار شو وتله للجبین نو راوای چولو دی په طرف د تندی باندې ونادیناه او مون आवाज وکړه دتا ان یا ابراهیم چې اے ابراهیم علی السلام قد صدقت الرؤيا په تحقیق سره تاریشتینه کو خوب ان كذلك نجزي المحسنين بشک مونږه هم دغه رنگ بدل ورکو نیکانو ته ان هذا بشک هم دا له البلاء المبين دا د ازمیخ کارا وفدیناه او مون په فدیه کې ورکو دتا په بدل کې ورکو دتا بذبح عظیم یولویا حلالا یولویا قربانی وترکنا علیه او پر خود لمونګه په د باندې د نیک صفاتونه نیک سنا فی الاخرین پرستو راتلونکو خلقو کې سلام علی ابراهیم سلامتی دی په ابراهیم علی السلام باندې کذالک نجزی المحسنین هم دغرن مونږ بدل ورکو نیکی کوونکو ته انه من عبادنا المؤمنین بشک د زمونږ د نیکانو د مؤمنانو بندگانو نو وبشرناه او مونږ زیر ورکدتا به اسحاق نبیین د اسحاق علی السلام چې نبی بوي من الصالحین د نیکانو نبوي وباركنا عليه او برکت ورکړو مونږ دتا وعلى اسحاق او اسحاق علی السلام ته ومن ذریتهما او د دې دواړو د اولادنا محسنون نیکوکار بوي وظالم لنفسه او بعضی بظالمان وی ظلم کوونکې بوي په خپل ځانونو باندې مبین ښکارا ولقد او خامخه په تحقیق سره مننا مونږ احسان کړو علی موسی و هارون په موسی علی السلام او په هارون علی السلام باندې ونجیناهما او مونږ نجات ورکړو د دواړو ته وقومهما او د دوی قوم ته من الكرب العظیم د ډیر لوی مصیبت نه ونصرناهم او مونږ مدد کړو د دوی فکانو هم الغالبین نو پسود وی غالب واتیناهما او ورکړو مونږ د دواړو ته الکتاب المستبین یو کتاب واضحه وهدیناهما او هدایت کړو مونږ د دواړو ته الصراط المستقیم د لارې سمې وترکنا علیهما او باقی پر خود لمونګه په دې دواړو باندې د دې ذکر خیر فل اخرین په رستو راتلونکو خلکو کې سلام علی موسی و هارون سلام دی په موسی او په هارون علیهم السلام باندې ان کذالک نجزی المحسنین بشک مونګه هم دغه شان بدل ورکو نیکی کوونکو ته انهما بشک دا دواړه من عبادنا المؤمنین زمونږ د مؤمنانو بندگانو نو
وان الیاس لمن المرسلین او بشک الیاس علیہ السلام خامخا د رسولانو نو اذ قال لقومه هر کله چې د اویل خپل قوم ته الا تتقون آیاتاسو نه یریږي اتدعون بعلا آیاتاسو عبادت کوي د بعل بت وتذرون او پرېخه د تاسو احسن الخالقین د ټولو نه خو خالق الله هغه خالق الله چې الله دی ربکم استاسو رب دی او رب آبائکم الاولین او رب دی استاسو د پلارانو اولنو د پخوانو فكذبوه پس دوی نسبت د دروغ او کدتا فانهم پس بشک دوی با لمحضرون خامخ حاضر کړي شي په عذاب کې الا عباد الله المخلصین مگر هغه چې د الله بندگان دي خالص کړي شوی خالص د الله عبادت کوونکي دي الا عباد الله مگر کوم چې بندگان دي د الله المخلصین خالص کړي شوی وترکنا علیه او پرې خو د لمونګه د ذکر خیر وترکنا علیه او پرې خو د لمونګه په د باندې د ذکر خیر فی الاخرین پرستو خلقو کې سلام علی الیاسین سلام دی په الیاس باندې علیه السلام باندې ان کذالک نجزی المحسنین بشک هم د غرنګي مونږه بدل ورکونه کانو ته انه من عبادنا المؤمنین بشک و د زمونږ د مؤمنانو بندگانو نه وان لوط لمن المرسلین او بشک لوط علیه السلام و د رسولانو نه اذ نجیناه هر کله چې مونږه نجات ورکدتا او اهله او د کور والو ته اجمعین ټولو ته الا عجوزن سوا د یوی بوډینا فل غابرین چې د رستو پاتې کیدونکو نه و ثم دمرنا الاخرین بیا مونږ هلاک کړل نور خلق وانکم او بشک تاسو لتمرون علیهم تیریږي په دوی باندې مصبحین په وخت د سحر کې او باللیل او په وخت د شپې کې افلا تعقلون پس آیا تاسو عقل نه لرئ وان یونس لمن المرسلین او بشک یونس علیہ الصلوۃ والسلام هم د پیغمبرانو اذ ابقا هر کله چې دی روان شو دی لاړو یا په الفاظ دیگر هر کله چې دی او تختې دو خپل لفظي معنی د ادب تقاضا چې پکې اوساتل شي اذ ابقا هر کله چې دی لاړو ال الفلک المشحون د کشته طرف ته المشحون چې ډکه شوی و فصاهمانو قران دازي او کلا فکان من المدحدین نو پس شو د مغلوبونه فلتقمه الحوت نو پس نوړی کو د لرمئی تیر کو د لرمئی او هو ملیمون په داسې حال کې چې د خپېمانو فلولا پس ک چر نو انه کان من المسبحین چې دی و د تسبیح کوونکو نه للبث فی بطنه نو پاتې شوی به د هغه په خېټه کې الی یوم یبعثون تر هغه ورځې چې خلق دوباره را پاسولی شي فنبذناه بالعراء پس واچول مونږ دی په یو میدان کې په یو اوار میدان کې او هو سقیم او دی بیمارو وانبتنا علیه او راوټو کول مونږه په د باندې شجره من یقطین یونا زیلیدار وارسلناه او اولګلو مونږه دی الی 100,000 یولکو خلقتا 100,000 سلوزر خلقو یعنی یولکو خلقتا او یزيدون یا د دین زیات فآمنوا پس دوی ایمان راوړو فمتعناهم نمون فائدہ ورکړه دوی ته الہین تر سموده پورې فاستفتهم پس تاسو کړه دوی نه ال ربک البنات آیا استاد رب د پاره لونري ولهم البنون او د دوی د پاره زامن دي ام خلقنا الملائکه اناسا آیا مونږ پیدا کړی دي فرشته زنانا وهم شاهدون او دوی گواه دي الا خبردار انهم بشک دوی من افکهم د خپل دروغونه ليقولون خامخادوی وینا کوي ولد الله چې اولاد دی د الله وانهم لکاذبون او بشک دوی دروغجن دي اصطف البنات آیا د خوخي کړي دي لونه علی البنین په سامنو باندې مالکم سشوی دي تاسو لرا کیف تحکمون څنګه تاسو فیصله کوي افلا تذکرون پس آیا تاسو غور نه کوي ام لکم سلطان مبین آیا شته تاسو د پاره س دلیل ښکارا فاتو بکتابکم پسرول خپل کتاب ان کنتم صادقین ک چریه تاسو رښتینه وجعلوا بینه او دوی مقرر کړل د پمینس کې یعنی د الله په مابین کې وبین الجنه او وبین الجنه او پمینس د پیریانو کې نسبا یو رشتہ ولقد علمت الجنه او بشک په دي پیریان
انهم لمحضرون چې بشک دوی به هم حاضر ولی شي. سبحان الله پاکی د الله تبارک وتعالى لرا عما یصفون د هغه سنا چې دوی بیانوي الا عباد الله المخلصین مگر کم چې بندگان دي د الله المخلصین خالص. فانکم پس بشک تاسو وما تعبدون او هغه څه چې تاسو عبادت کوئ ما انتم علیه نه تاسو د الله نه بفاتنین اړون کی الا من هو مگر هغه څوک چې هغه صال الجحیم داخلي دن کی دوزخ ته وي. وما منا او فرشتي وای وما منا او نشته دې زمونږ نه هیڅ څوک الا له مقام معلوم مگر د هغه یو ځای معلوم دی. وانا او بشک مونږه لنحن الصافون خامخ مونږه صف تړون کیو صف جوړون کیو. وانا او بشک مونږه لنحن المسبحون خامخ مون تسبیح وینکیو. وان كانوا ليقولون او بشک د کافرانو به خامخ ویل لو ان عندنا ذکرا کچریوی مونږ سره ذکر کچریوی مونږ سره کتاب من الاولین د پخوانو خلقو لکنا عباد الله المخلصین نو مونږ بم بندگانو د الله تبارک وتعالى خالص کړي شوی یعنی خاص د الله بندگان بو. فکفروا به پس دی انکار وکړو په د قران سره فسوف يعلمون پس زرد چې دی په شي. ولقد سبقت او وړاندې نه مقرر شوی دی کلمتنا حکم زمونږه لعبادنا المرسلین زمونږ د بندگانو په حق المرسلین چې پیغمبران دي انهم چې بشک دوی لهم د دوی د پاره المنصورون مدد به ورکولی شي. وان جندنا او بشک زمونږ لخر لهم الغالبون هم داده الغالبون چې غالب بوي. فتول عنهم پس تمخواړه د دوینا حتى حين تر سموده پوره وابصرهم او ګور دویتا فسوف يبصرون پس ډیر ضرب دوی وګوري. افبعذابنا پس آیا زمونږ عذاب یستعجلون دوی زر غواړي. فاذا نزل بساحتهم پس هر کلا چې هغه نازل شي د دوی په میدان کې فساء صباح المنذرین نو ډیر بدبوي سحر د يرول شو. وتول عنهم او تمخواله ود دوینا حتى حين تر سموده پوره وابصر او ګورا فسوف يبصرون نو ډیر ضرب دوی وګوري. سبحان ربک پاکی دستا رب لرا رب العزت چې رب د عزت ولادي عما يصفون د هغه سنا چې دوی بیانوي. وسلام علی المرسلین او سلامتی دی وی په ټولو پیغمبرانو. والحمد لله او ټول تعریفونه د الله د پاره دي رب العالمین چې رب د تمام مخلوقات دی. بسم الله الرحمن الرحیم. صاد د حروف مقطعات نه دی. الله تعالی او د الله تعالی رسول د دې په معنا باندې خپوهیږي. والقران ذی الذکر قسم دی په قران باندې ذی الذکر چې نصیحت والا دی. بل الذين كفروا بلکې کم خلق چې کافران دي فی عزت په تکبر کې وشقاق او په مخالفت کې دي. کم اهلکنا ثمر هلاك للمنغا من قبلهم مخکې د دوینا من قرن قومنا فنادوا پس فریاد به وکړو دوی ولا تا حين مناسن او نبو پاتې دي ولا تا او نو پاتې حين مناسن په وخت خلاصي یعنی وخت خلاصي په دی باندې تیرو دی ډیر فریادو کو چې سوري به اواله خو وخت خلاصي به بیا په دی باندې تیرو. ولا تا حين مناسن او نو پاتې دوی وخت خلاصي تا وعجبوا او دوی تعجب وکړو ان جاءهم چې راغ دوی تا منذر منهم يرون کې د دوینا. وقال الكافرون او اويل كافران هذا ساحر كذاب چې دا خو یو جادوګر دی دروغجن. اجعل الالهه آیا د اوګرزول اجعل الالهه آیا جوړ کړل د ډیر معبودان الها واحده صرف یو معبود. ان هذا بشک داخو لشيء عجاب یوسیز دی عجیبه. وانطلق الملأ او روان شل سرداران منهم د دوینا انیم شو دا چلان شي وصبرو او ټینګ اوسېږي صبر کوي کلک اوسېږي علی الہتکم پخپل معبودانو. ان هذا لشیء بشکا دا خو یو خبره ده یرادو د
ما سمعنا نه د اوریدلې مونږه به هاذا دا خبره فی الملت الاخرته په دین رستنی کې یعنی په زوړ دین کې ان هاذا نه دا الا اختلاق مگر د ځانه جوړ کړی شوی انزل علیه الذکر آیا نازل شو په د باندې قران من بیننا زمون په مینس کې بل هم فی شک بلکې دوی په شک کې دي بلکې الله فرمای بل هم فی شکن چې نه بلکې دوی په شک کې دي من ذکری زما د نصیحتنا یا زما د قران نه بل لما یذوقوا عذاب بلکې لا دوی نه دي سکلې تر اوسه پورې زما عذاب ام عندهم یا آیا د دوی سره دي خزائن رحمت ربک خزانه د رحمت د ربستا العزیز الوهاب چې ډیر غالب دی او ډیر ورکړه کوونکی دی ام لهم آیاشتدی د دوی د پاره ملک السماوات والارض بادشاہی د اسمانونو او د زمکی و ما بینهما او هغه څه چې د دې دواړو په مینس کې دي فلیرتقوا فی الاسباب نو پس ودخی جدی په اسباب باندې ودخی جدی په پړو په ذریعه سره جندن یو لخر دی ما هنالک کم بچ حلتا محزومون شکست خوردوی من الاحزاب د دې لخرونه کذبت قبلهم نسبت د دروغ کړو قبلهم مخکې د دوینا قوم نوح قوم د نوح علی السلام وعاد او عادیان وفرعون ذو الاوتاد او فرعون میخون والا وثمود او سمودیان وقوم لوط او قوم د لوط علی السلام واصحاب الایکه او خاوندانو د ایکه اولئک الاحزاب هم دغدی لخکری اولئک هم دادی هغه الاحزاب لخکری ان کلن دی ټولو ندی دا ټول الا کذب الرسل د لفظي معنی جوړیږي ان کلن ندی دا ټول الا کذب الرسل مگر دروغ غنلیو نسبت د دروغ کړه پیغمبرانو ته با محاوره معنی به داسي شي ان کلن الا کذب الرسل دی ټولو دروغ غنلیو پیغمبران فحق عقاب پس نازل شو یا پس مستحق شول عقاب زما د عذاب وما ينظر او انتظار نکوي هؤلاء دا خلق الا صيحه واحده مگر د یوې درنې چغې ما لها من فواقن چې نشته د هغې په مینس کې څه وقفه وقالوا او وایدي ربنا ای رب زمونږه عجل لنا زر راکړي مونږ ته قطنا زمونږ حصہ قبل يوم الحساب مخکې د ورځې د حساب نه اصبر صبر وکړه علی ما یقولون په هغه څه چې دوی وایي واذکر عبدنا او یاد کا زمونږ بندا داوود ذل اید داوود علی السلام چې خاوند لاسو یعنی خاوند طاقتو انه اواب بشک دې ډیر رجوع کوونکیو ان سخرنا الجبال بشک مونږه مسخر کړیو الجبال غرونا معهود د سرا یسبحنا چې تسبیح به کولا بالعشی د ماخام په وخت کې والاشراق او د سحر په وخت کې والطير محشوره او مارغان هم محشوره چې راجمع کېدل با کل له اواب دوی ټول د تا رجوع کوونکیو وشددنا ملکه او مونږه مضبوطه کړي و د بادشاہي واتیناه الحکمت او مونږه ورکړو د تا حکمت وفصل الخطاب او فیصله کول د خبره وهل اتاکا او آیا راغلی د تاتا نبأ الخصم خبر د جګړه کوونکو اذ تصور المحراب هر کله چې هغي په دیوال راوړې د یو عبادت خانه ته اذ دخلوا على داوود هر کله چې دوی راغلل داوود علی السلام ته ففزع منهم نو دوی او يردل د دوینا قالوا ففزع نو دوی او يردو منهم د دوینا قالوا دوی ورته او لا تخف تم يرګه خصمانی مونږ دو جګړې والیو بغا بعدنا زیاتې کړې دي بعضی زمونږنا علی بعدن په بعضی نورو فحکم بیننا بست فیصله وکړه زمون په مینس کې بالحق په انصاف سره ولا تشتت او ته به انصافی مکوا وحدنا او اخای مونږه الی سواء الصراط سملارا ان هذا اخي بشک دا زمارور دی له 99 د سرا نه نوی یو کمسل نعجتن گڑی دی ولی نعجت واحدة او ما سر یو گڑا دا فقال پس د اویل اکفلنیها دغه یوهم ما ته اسپارا وعزنی او سختی وکړه د پما فی الخطاب په خبره کولو کې
قال داود علیہ الصلوۃ والسلام وتو فرمایل لقد ظلمک یقینا ظلم کړه دی پتا باندې به سوال نعجتک په غختلو استاد غړي اعلان عاجه د خپلو غړو سره د یوځ کولو د پاره وان كثيرا او بشک ډیر من الخلطاء د شریکانونا ليبغي خامخ ظلم کوي بعضهم بعض د دوینا علی بعض په بعض نور باندې الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان قبول کړي او عملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي وقليل ما هم او ډیر لګ دي دغه خلق وظن داوود او خیال کو داوود علی السلام انما فتناه چې بشک مونږ ازمه خو کړو پد فاستغفر ربه پس د معافی غوښته د خپل ربنا طلب د بخنه او کو د خپل ربنا وخر راکعا او پریوتو پرکو کې وانابا او رجوع وکړه فغفرنا له ذلك نو مونږ بخنه وکړه دته په دغه خبره وان له عندنا او بشکا د پاره زمون سره لزلفا نزدېواله دي وحسن مآبن او خزید ورتللو یا داود او اے داود علیہ الصلوۃ والسلام ان جعلناک خلیفتا بشک مونږ ته جوړ کړي خلیفہ فی الارض پزمکه کې فحکم بین الناس پس فیصله کوا په مابین د خلکو کې بالحق په انصاف سره ولا تتبع الهوى او پیروي مکوا د خواهش فیضلک عن سبیل الله پس دی به گمراه کی تا د لارې د الله نه فیضلک پس هغه به گمراه کی تا د خواهش عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه ان الذين بشک هغه کسان يضلون عن سبيل الله چې گمراه شول د الله د لارې نه لهم شدید دوی د پاره عذاب شدید سخ عذاب بما نسوا يوم الحساب په سبب د هغه څه چې هیر کړي د دوی ورځ د حساب وما خلقنا السماء والارض او ندی پیدا کړي مونږه اسمانونه او زمکه وما بينهما او سچ د دوی په مینس کې دي باطله بیکاره ذلك ظن الذين كفروا دا خو خیال دی د هغه کسانو چې کافران دي فويل للذين كفروا پس هلاکت دی د هغه کسانو د پاره چې کافران دي من النار د عذاب د اورنا ام نجعل الذين امنوا آیا مونږ وګرځو هغه کسان چې مؤمنان دي او عملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي کل مفسدين في الارض پشان د فساد کوونکو پزمکه کې ام نجعل المتقین آیا مونږ وګرځو پرهیزګاران کل فجار پشان د بدکارانو کتابون دا کتاب دی انزلناه چې نازل کړی دی مونږه الیک تا مبارکون برکت والا دی لیدبروا آیاته د پاره د دې چې دوی غور وکړي د دې په آیاتونو کې وليتذکر او د پاره د دې چې نصیحت حاصل کړي اولل الباب خاوندان د عقلونو ووهبنا او مونږه ورکړو لداوود داوود علیه السلام ته سليمان علیه السلام نعم العبد خبندو انه اواب بشک دی رجوع کوونکو اذ عرض علیه هر کله چې پیش کړي شول علیه دتا بالعشی په وخت د ماخام کې الصافنات د اصل نسل والا اسنا الجیات تیز رفتاره فقالانو د اویل انی احببتو چې بشکا ما خوښ کړو حب الخير محبت د مال عن ذکر ربي د خپل رب په یاد باندې حتا توارت بالحجاب تر دې چې پټ شو په پرده کې یعنی پټ شو نور په پرده کې ردوها علیا را واپس کړه هغه ماته فطفق مسحا بالسوق پس شروع وکړه دو مسحن په لاس رسولو بالسوق والاعناق د هغي پندو والاعناق او سټونو ته ولقد فتنا سليمان او بشک مون ازمیخ کو د سليمان عليه السلام والقينا على كرسيه او مونږه واچولو د پتخ باندې جسدن یو جسم یو نیمګړی جسم ثم انا بیا د رجوع وکړه قال وی ویل رب اغفر لي اذا ما رب ما تبخنه وکا وهب لي ملكا او راکی ما ته داسې بادشاہي لا ينبغي لاحد چې حاصل نشي چې نوی د یو چا د پاره من بعدي پس زمانہ انك انت الوهاب بشکت ډیر بخون کې بشکت ډیر ورکړه کوون کې فسخرنا له الريح نو پس مونږه مسخر کړه د لپاره هوا تجري بامره چې طلب د په حکم باندې روخاءن په نرمۍ سره
حيث اصاب چرته بچ د تلل غختل والشياطين او شیطانان کل بنائن طول عمارت جوړون کی وغواس او غپوهن کی واخرین او نور مقرنین چې تړل شوی به فل اصفاد په زنجیرونو کې هاذا عطاؤنا دا زمونږ بخششو فمنن پس ورکړه کوي او امسک فمنن پس که ورکړه کوي احسان کوي او امسک یا کزان سره ساتي بغیر حساب بغیر د حسابنا وان له عندنا او بشک د پاره وزمون سره لزلفا خامخ نزدېواله وحسن مآب او خزید ورتللو واذكر عبدنا ایوب او یاد کړه ذکر وکړه زمون د بندا ایوب علی السلام اذ نادا ربه هر کله چې د आवाज او خپل رب ته انی مسنی الشیطان چې رسول د ماته شیطان بنصب تکلیف وعذاب او عذاب ارکض برجلک اوها خپل خپا یعنی اوها خپل خپا پزمکه باندې هاذا مغتسل دا اوبه د غسل دی باردون یخی و شراب او دسکلو ووهبنا له اهله او مونږ ورکړل دته د اهل ومثلهم معهم او پشان د دوی نورم د دوی سره رحمتا منا پخپل رحمت باندې و ذکر او بطور د نصیحت لئول الالباب د خبره د خاوندانو د عقلونو وخذ بيدک او واخله پخپل لاس باندې دغثن یو موټی ډکی فضرب به پس اوه په دې سره خپل بیبي اوه په دې سره یعنی په دې باندې خپل بیبي اوه ولا تحنث او قسم مماتوا ان وجدناه بشک مونږ بیا مونږ دیو دلرا صابرا صبر کوونکې نعم العبد سخ بندو انه اواب بشک دی ډیر رجوع کوونکې واذكر عبادنا او ذکر وکړه زمونږ د بندگانو ابراهیم و اسحاق و یعقوب د ابراهیم علی السلام د اسحاق علی السلام او د یعقوب علی السلام اولل ایدی والابصار چې خاوندان د لاسونو یعنی قوت والو والابصار او سترګو والو یعنی د خو طاقت والا او د خلی دلو والو ان اخلصناهم بشک مونږ غوړه کړیو دوی به خالصتن په یو خاص فضیلت سره ذکر الدار چې یاد دی د اخرت وانهم او بشک دوی عندنا زمون پنځ لمن المصطفین د غوړه کړی شوی نو الاخيار بهترین خلقونه یعنی دی زمون پنځ باندې چن شوی او نیکان خلقو واذكر او ذکر وکړه اسماعیل د اسماعیل علی السلام واليسع او د یسع علی السلام وذلکفل او د ذلکفل علیه السلام وكل من الاخيار او طول وود غورکړې شونه یا هر یو وود غورکړې شونه یا هر یو د نیکانونه هاذا ذکرون دا نصیحت وان للمتقین او بشک اشتری د پاره د متقیانو لحسن مآب خزید ورتللو جنات عدن باغونه دي د همیشه اوسېدلو مفتحتن چې پرانستل شوی به وی لهم د دوی د پاره الابواب دروازې متکئین فیها دی بتکیا لګولی وی پدې کې يدعون فیها غواړي به پدې کې بفاکهتن کثیرتن ډېر میوه او شراب او شربتونه وعندهم او د دوی سره بداسي بي بیان وی قاصرات الطرف چې خکته ساتون کې بوي نظرونو لرا اطراب او امزول بوي هذا ما توعدون هم دادا ما هغه سو توعدون چې تاسو سره وعده کړی شوی و ليوم الحساب د پاره د ورځې د حساب ان هذا بشکدا لرزقنا زمونږ روزي دا ما له من نفاد نشته د ختمېدل هذا دادا وان للطاغین او بشک سرکشانو د پاره لشر مآب ډیر بد زید ورتلو دی جهنم چې جهنم دی یسلونها دی بورننوزی دیتا فبئس المهاد پس هغه ډیر بد زید هذا داد فليذوقوه پس ود سکیدا حمیم یشیدلی اوبو وغساق او زوی واخر او د دین علاوه من شکله د دې په شکل باندې ازواجون ډیر قسمونه هذا فوج مقتحم معكم هذا فوج دا یو بل ډله مقتحمون چې دن راتلون کې معكم د تاسو سره لا مرحبا بهم دوی ته دې مرحبا نوي لا مرحبا بهم دوی دې چره خوشاله نشي
انهم صال النار بشک دوی داخلي دن کی دی اورتا قالو دوی به وای بل انتم بلک تاسو ته هم لا مرحبا بكم مرحبا د نبی تاسو د پاره خوشالي د نبی تاسو د پاره انتم تاسو قدمتموه لنا رامخ کې کړه د عذاب مونږه تا فبئس القرار نو ډیر بد استوګنا دا ډیر بد زید قراری دی قالو دوی به وای ربنا ای رب زمونږه من قدم لنا هذا چا چې را مخ کې کړه دی مونږ د پاره د عذاب فزده نو زیات کده هغه د پاره عذابا ضعفا عذاب دوچندا فی النار په اور کې وقالو او دوی به وای ما لنا چې سشوی دی مونږ لرا لا نرى رجالا چې مونږ نوینو هغه سړي كنا نعدهم چې مونږ بشمارل دوی من الاشرار د شریر خلقنا د خراب خلقنا اتخذناهم آیا مونږ ولید هغه سرا سخريا ټوکي اتخذناهم آیا مونږ نیول دوی سخريا پټوکو سرا امزاغت عنهم یا اوریدلی دي د هغینا الابصار استرګي یعنی زمون سترګي ته اوریدلی دي ان ذالک لحق بشک دا حق دی تخاصم اهل النار جګړه کول د دوزخیانو قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم انما خبر داده بلندا انا منذرن زیرون کیم وما من اله او نشته دی بل څوک معبود الا الله سوا د الله نه الواحد القهار چې یو دی او غالب دی رب السماوات والارض رب د اسمانونو دی والارض او د زمکه دی وما بینهما او هغه څه چې په منځ د دواړو کې دی العزیز الغفار غالب دی او ډیر بخونکې دی قل او فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم هو نبأ عظیم چې دا قیامت لوی خبر دی انتم عنه معرضون چې تاسو خلق عنه د هغینا معرضون مخ ګرځون کیي ما كان لي من علم نو ما ته علم بالملئ الاعلى د فرشتو برانو اذ يختصمون هر کلا چې دوی بحث کولو یوحا الیا نشی کولی وحی ماتا الا انما مگر دا چې بشک از انا نذیر مبین الا انما مگر بشک دا چې انا نذیر مبین ز يرون کې يم خکارا اذ قال ربك للملائکه هر کله چې اویل ستارب فرشتو ته انی خالق ز پیدا کون کې ما بشرا یو انسان من طین د خټینا فاذا سويته پس هر کله چې زده برابر کم ونفخت فيه من روحي او پوکم پد کې خپل روح فقعوا له ساجدين نو پس پریو زیدتا په سجده باندې فسجد الملائکه نو پس سجده وکړه فرشتو كلهم اجمعون ټولو په جمع الا ابلیس سوا د ابلیس نه استكبر تکبر وکړو وکانه من الكافرين او شو د کافرانو نه قال الله فرمایل یا ابلیس او اے ابلیسا ما منعک سشی منع کړه ته ان تسجد چې ته سجده وکړې لما خلقت بيدي دته چې کوم ما پیدا کړو په خپل لاس باندې په خپل دست قدرت باندې استكبرت آیات تکبر کو ام كنت من العالین یا تید اوچته درجه قال دویل انا خیر منه زغریم ددنا خلقتنی من نارن تاز پیدا کړي ما د اورنا وخلقته من طین او دې پیدا کړي د خټینا قال الله وتفرمایل فخرج منها پس اوزه د دې زینا فانك رجيم پس رټل شوی وان عليك لعنتي او بشک پتا باندې زما لعنت ته الى يوم الدين تر د ورځې تر قیامت پورې قال د اویل ربي ازما ربا فانذرني پس مهلت را کماتا الى يوم يبعثون تر هغه ورځې چې دوی دوباره را پاسول شي چې خلق دوباره را پاسول شي قال الله وتعالى فرمایل فانك من المنظرين بشک ته د مهلت ورکړې شوونه الى يوم الوقت المعلوم تر د ورځې تر وخت معلوم قال د اول فبعزتك قسم دی وستا په عزت باندې لاغوينهم خامخذب گمراه کړم دوی اجمعين ټول الا عبادك منهم مگر هغه بندگان دستا د دوینا المخلصین چې خالص کړي شوی دي یعنی مخلص دي قال الله فرمایل فالحق
پس هم دا حق دی والحق اقول او هم حق زوایما لأملأن جهنم چې خامخا زب ډکم جهنم من کا دستانه وممن او د هغه چانه تبعک منهم چې تابعداري کوي استاله دوینا اجمعين د ټولونه قل او فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم ما اسالکم نغوارم زد تاسو نه علیه په دې قران باندې په دې دین خودنه باندې من اجر س اجر وما انا او نيمزو من المتکلفین د تکلیف ورکونکو نه د تکلف کوونکو نه ان هو ند دا قران الا ذکر للعالمین مگر نصیحت د ټولو جهانونو د پاره ولتعلمن او تاسو ته ضرور معلومه شي نبأه د دې حال بعد حين سمود پسو سوره زمر مکی سورت ته او پدې کې 15 او یا آیتونه او اترو کوګانی بسم الله الرحمن الرحیم تنزيل الكتاب نازل کړي شوی دی دا کتاب من الله العزیز الحکیم دو الله تبارک وتعالى د جانب نه چې غالب دی او حکمت والا دی ان انزلنا الیک بشک مون نازل کړي دی تا ته الکتاب دا کتاب بالحق په حق باندې فاعبد الله پس عبادت کا الله تبارک وتعالى مخلصا له الدين خالص کون کې د لپاره عبادت الا خبردار لله الدين الخالص او د الله د پاره د عبادت خالص والذین هغه کسان اتخذوا چې نیولې د دې من دونه سوا د دنا اولیاء دوستان ما نعبدهم چې نکو مونږه عبادت د دوی الا ليقربونا مگر د پاره د دې چې نزدیک لري دوی مونږه ال الله تبارک وتعالى تا زلفا په نزدیک ولو سره ان الله بشک الله تبارک وتعالى يحكم بينهم فیصله کی د دوی په مینس کې فيما هم فيه يختلفون په هغه څه کې چې دوی په کې اختلاف کولو ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يهدي هدایت نه کوي من هغه چاته هو کاذب کفار چې هغه دروغجن او ناشکر دی لو اراد الله کچر غختل الله تبارک وتعالى ان يتخذ ولدا دا چې اونیسی بچي اونیسی سوګزوي لصطفان او غرکړه به او مما د هغه سنا يخلقو چې د جوړ کړي دي ما یشاء او هغه چې دی غواړي سبحانه پاکی د دلرا هو الله الواحد القهار الله تبارک وتعالى یو دی القهار او ډیر غالب دی خلق السماوات والارض د پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه بالحق په حق باندې یکور الليل رانغاړي شپه علی النهار په ورځ باندې ويكور النهار او رانغاړي ورځ علی الليل په شپه باندې وسخر الشمس او تابع کړی دي نور والقمر او سپوږمۍ کل یجری هر یو روان دي لاجل مسمى تر یو وخت مقرره پوري الا خبردار هو العزیز الغفار هم دی غالب دی او بخون کې دی خلقکم پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفسنا د یو کسنا ثم جعل منها زوجها بیا د پیدا کړه د نفسنا د زوجها بیبی ده وانزل لكم او نازل کړل تاسو د پاره راویل کړل تاسو د پاره من الانعام د سارونه 8 ازواج ات جوړي یخلقکم پیدا کوي فی بطون امهاتکم په خېټو د میندو تاسو کې خلقا یو قسم پیدا کول من بعد خلق پس د بل قسم پیدا کولنا فی ظلمات ثلاث روکي ذالکم الله ربکم هم داده الله تبارک وتعالى رب تاسو له الملك هم د لپاره بادشاہی ده لا اله الا هو نشته دی لایق د عبادت مگر یو الله دی فانا تصرفون پس کوم خو تاسو ګرځول شي ان تکفروا کچره تاسو انکار کوي فان الله غنی عنکم نو بشک الله تبارک وتعالى بے نیاز دي تاسو نه ولا يرضى او د نخو خوي لعباده د خپل بندگانو د لپاره الکفر کفر وان تشکروا او کچره تاسو شکر کوئ يرضه لكم نو دی خو خوي هغه تاسو د پاره ولا تزروا او نب اوچتوي وازرتون یو بوج چتون کې وزر اخرى بوج د بلکس ثم الى ربكم بیا بتاسو خپل رب طرف ته مرجعكم تاسو واپس کیدل وی
فینبئکم پس خبر بدر کی تاسو ته بما کنتم تعملون په هغه سوچ تاسو کول انه علیم بذات الصدور بشک هغه په دې پرازونو د سینو و اذا مس الانسان او هر کله چې ورسیږي انسان ته ضرن س تکلیف دعا ربه نو دی رابلی خپل رب منیبا الیه په رجوع کولو د طرف ته ثم اذا خوله بیا هر کله چې ورکی دتا نعمتا منه نعمت د خپل طرفنا نسیا نو دی هیر کی ما کان يدعو هغه سوچ دعای کولا الیه د هغه من قبل وړاندې د دینا وجعل لله اندادا او اگرزید الله د پاره شریکان ليضل عن سبيله د پاره د دې چې گمراه کی د لارې د الله تعالی نه قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم تمتع بكفرك قليلا فیدا واخل بخپل کفر سره لگا انك من اصحاب النار بشکت ید دوزخیانونا امن هو آیا هغه سوک قانتون چې عبادت کوونکی وی انا الليل د شپې په وختونو کې ساجدن په سجدا وقائما او په ولاړه يحذر الاخره يريږي د اخرتنا ويرجو رحمت ربه او امید لري د رحمت د رب خپل قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم هل يستوي الذين آیا برابر دي هغه کسان يعلمون چې پوهیږي والذین او هغه کسان لا يعلمون چې دوی نه پوهیږي انما يتذكروا بشک نصیحت قبلوي اولو الالباب خاوندان د عقلونو قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم یا عباد الذین آمنوا اے زما بندگانو هغه کسانو چې ایمان مراوړل دي اتقوا ربکم او یریږئ تاسو د خپل ربنا للذین د پاره د هغه خلکو احسنو کوم چې نیکی وکړه شته د هغه د پاره فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنه نیک بدلا وارض الله ازمکه د الله واسعه فراخه انما بشک خبردار بلندا يوفى الصابرون پورا به ورکولی شي صبر کوونکو ته اجرهم اجر د دوی بغیر حساب به حسابا قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم انی امرتو بشک زچیم ما ته حکم شوه دی ان اعبد الله چې ز عبادت وکړم د الله تبارک وتعالى مخلصا له الدين خالص د هغه عبادت و امرتو او حکم شوه دی ما ته لئن اكون د دې لپاره چې شمزو اول المسلمین اول مسلمان قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم انی اخاف بشک ز یریګما ان عصیت ربی که چرزنا فرمانی وکړم د خپل رب عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوینا قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم الله اعبدو خاص د الله عبادت کو مزو مخلصا له دینی خالص د پاره خپل دین خالص د پاره خپل عبادت فاعبدوا پس تاسو عبادت کوئ ما شئتم هغه چې تاسو غواړئ من دونه سوا دنا قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم ان الخاسرین الذين بشک تاوانیان هغه کسان دي خسروا انفسهم چې دی په تاوان کې اچولي دي ځانونه خپل او اهلیهم او خپل کور والا یوم القیامت په ورځ د قیامت الا خبردار ذالک هو الخسران المبین هم دا نقصان ښکار دي لهم د دوی د پاره من فوقهم د دوی د پاسنا ظلل سایبانون دی من النار د اور ومن تحتهم او د دوی د لاندې ظلل سایبانون دی سوری دی ذالک هم دا خبره یخوف الله يروي الله تبارک وتعالى به پدې سره عباده خپل بندگان یا عباد فتقون ای زما بندگانو پس تاسو ويریږئ والذین هغه کسان اجتنبوا الطاغوت چې ځان ساتي د شیطانانو نه ان يعبدوها چې دوی عبادت وکړي ددو وانابوا الى الله او دی رجوع وکړه الله تبارک وتعالى ته لهم البشرى د دوی د پاره زیره دی فبشر عباد پس زیره ورکا زما بندگانو ته الذين هغه کسان يستمعون القول چې اوردي خبره فيتبعون بیا پیروي کوي احسنه د ډیرو خو خبرو اولئک الذين دغه خلق هداهم الله هدایت کړي دي دوی ته الله تعالی و اولئک او دغه خلق هم اولو الالباب دا خوندان د عقلونو دي افمن آیا پس هغه کس حق علیه چې ثابت شو په د باندې کلمت العذاب خبره د عذاب
افانت پس آیات تنقذو خلاصول شي من فی النار هغه څوک چې په اور کې وي لکن الذين اتقوا لیکن هغه کسان چې یریږي ربهم د خپل ربنا لهم اشتری د دوی د پاره غرف کمرې بالاخانه د جنت من فوقها د پاسه د هغه غرف نور بالاخانه مبنیه جوړې شوی داسې بالاخانه تجری من تحتها الانهار چې بهيږي با لاندې د هغه نه نهرونه وعد الله دا وعده د الله تبارک وتعالى دا لا يخلف الله الميعاد مخالفت نه کوي الله تبارک وتعالى دا وعده الم ترى آیات ندی کتلې ان الله چې بشک الله تبارک وتعالى انزل من السماء نازلی د طرف د اسمان نما ان ابو فسلكه نبيا دنا ورننه وستلې دا ینابيع رواني چینه فی الارض پزمکه کې ثم یخرج بیا دی روباسی به پدې سرا زرعا فصل مختلفا الوانه چې مختلف رنگونه دي ثم یهیج بیا هغه اوچیږي فتراه مصفرا نتبوینه هغه زړ شوی ثم یجعله حطاما بیا کړي هغه ریزه ان فی ذلک لذکرا بشک پدې کې نصیحت لأولی الالباب د پاره د خاوندانو د عقلونو افمن ایا هغه پس هغه کس شرح الله صدره چې پرانست الله سینه د للاسلام د پاره د اسلام فهو على نور من ربه نو پس هغه پرانا کې دی من ربه د جانب د رب خپلنا فویل پس افسوس دی للقاسیه قلوبهم چې سخت دي زلون د دوی من ذکر الله د الله د ذکرنا اولئک دغه خلق فی ضلال مبین په گمراهی ښکار کی دي الله تبارک وتعالى نازل کړو احسن الحديث بهترین کلام کتابا یعنی کتاب متشابها چې د یو بل پشاندی مثانیه او بار ویلی شي آیتونه د دې تقشعر منه چې زیګ کیږي د دې د وجنا جلود الذين سرمنه د هغه کسانو يخشون ربهم چې دوی یریږي د خپل ربنا ثم تلين جلودهم بیا نرمشي د دوی سرمنه او قلوبهم او د دوی زړونه الى ذکر الله د الله ذکر تا ذالک هدى الله هم د هدایت د الله تعالی يهدي چې هدایت ور کوي به په دې سره من هغه چاته یشاء چې خوښي شي ومن يضلل الله او هغه څوک چې گمراه کړي الله تبارک وتعالى فما له من هاد نشته د لپاره څوک هدایت ور کوونکې افمن آیا پس هغه کس یتقی بوجهه چې ځان بچ کوي په خپل مخسره یعنی خپل ځان بچ کوي سوء العذاب د بد عذابنا د خراب عذابنا یوم القیامت په ورځ د قیامت وقیل للظالمین او وبویلی شي ظالمانو ته ذوقوا اسکای ما کنتم تکسبون هغه چې تاسو وکول کذب الذين دروغ نسبت کړو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نو فاتاهم العذاب نراغ په دی باندې عذاب من حيث د داسې زینا لا يشعرون چې د دوی په ګمان کې هم نو لا يشعرون چې د دوی په خاطر کې هم نو دی په نه پویدل یعنی د دې په وهم او ګمان کې نو فاذاقهم الله نو اسکول الله تبارک وتعالى دویتا الخزي رسوایی فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ولا عذاب الاخرته او خامخ عذاب د اخرت اکبر ډیر لوی دی لو کانوا يعلمون کاش چې دوی په هدلې ولقد او خامخ په تحقیق سره ضربنا للناس بیان کړی دی مونږه د خلکو د پاره فی هذا القرآن په دې قرآن کې من کل مثل د هر قسمه مثالونه لعلهم يتذكرون د پاره د دې چې دوی نصیحت حاصل کړي قرآنا عربيا د قرآن عربي دی غیر ذی عوج نشته د دې د پاره سکوګواله یعنی به عیب دی هیڅ کوګوالی نشته دی پدې کې لعلهم یتقون د پاره د دې چې دی پرهیزګاران شي ضرب الله مثلا بیان کوي الله تبارک وتعالى بیانوي الله تبارک وتعالى مثلا رجلا مثال د یو سړي داسې سړی د مثال د یو سړي د ځکه د سړي نه مراد غلام دی مثال د یو سړي داسې غلام سړی فيه شرکا او چې په هغه کې ډیر شریکان وي مالکان پکې شریک وي متشاکسون په خپل مینس کې مخالف
ورجلا او یو غلام دی یو سړی دی سلمن لرجلن چې سالم د یو سړی دی هل یستوی یعنی مثلا آیا دا دواړه برابر دي په مثال کې الحمدلله ټول تعریفونه الله لره دي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دوی نه پوهیږي انک میتون بشکتهم وفات کیدون کې و انهم میتون او دوی هم مړ کیدون کې دي ثم انکم بیا بشکتاسو یوم القیامت پورز د قیامت عند ربکم پنځ درب خپل تختصمون د یو بل سره با جګړه کوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين